هغه مسلو کې چې اجتهادي یا په نصوصو کې تعرض منګه تقلید پدې کې کوو ته ماته پدې کې بسوي. دیو جن امام روح المعانی دا خبر لیکلی ده ان کان للضلال اب فالتقلید ابوه کله گمراهی د پار پلاری نو تقلید پلار ده. الله رب العالمین بل څه کې دا منع فرمایلی ده چې پاغه څه بس بنځي چې په کوم شي کتاب سره دلیل نه. اوس بل سوال له قران کې راځي چې فسالوا اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون تاسو پوښتنه وکړئ اهل ذکر نه. اوس ګوره اهل ذکر غلي دي نو دا خوندي ویل چې لکه پوښتنه دی او دلیل سره دی پوښتنه وکړي مولا ما ته دا شی حلال زبې منم. ځکه د تقلید حقیقت دا دی چې دا بغیر د مطالبه د دلیل نه یو دلته خو دا غي دلیل پیدا شي. ولهذا اولي الامر چې مستقل فی الاطاعت نه دي بلکې دې خبره بیا مستند د کتاب او سنت ته کتاب او سنت سره برابر او موږ بیمون که مجتهدین استاد په منځ کې اختلاف راغی نو قران او حدیث ته رجوع کوي. همي ته خوند چې همي په قران او حدیث ته رجوع کوي ځکه خبره ده د مجتهد ذکر کتاب او سنت دا څه ګران امور نه دي چې کوی عام سره دغه استنباط نشي کوله. یو عام سره دی هغه د کتاب او د سنت ترجمه وګوري د علماو سره کینی هغه دغه مسله معلومه ولشي. ته چې ډاکټر ته ورشي کنه او ډاکټر ته ولګي چې دا پیراسټامول دی دا پناډول دی ته ډاکټر نه پوښتنه کوي دی باندې کوم ځای خکېږي چې هغه نه پوښتنه نه کوي د مولا نه پوښتنه کوي چې دا مسله څنګه دا تضاد نه ستا په اقوال. رسول سم د دینی او دنیوي امور کې ډېر کارونه دا کړي صحابه ته ویلو تاسو څه کال لري کجور قلم مکوي صحابه د دلیل ته پوښتنه نه کړي. امام صاحب د دین آسان کړي هدايه شریفه دا فتاوا علمگیری دا دنیا آسان کړي تو څنګه دنیا سره ته خلق لګي هدايه چې د قران ډېر زیاته ګرانه ده ډېر سخته ګرانه ده هدايه او قران او حديث الله رب العالمین دا غي د تيسير بار خبره کړي دا قران مونږه آسان کړي دي. شیخ صاحب اوس یو ټماټر والا سبزی خرڅي او هغه ته وایي چې حدیث صحیح او ضعیف هغه په دې شی باندې خبره چې تاسو هغه ته وایي تقلید پرې ده او راځه ما پس روان شي. هغه ته موږ دا خبره نه کوو چې تقلید پرې ده هغه ته موږ دا خبره کوو چې زموږ استاد کمی په قران او حدیث کې ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو د رڼا سټوډیو کتونکو لیدونکو یو نوې پروګرام یو نوې مسله چې په هغې باندې به خبرې کوو تقلید دی. محترم ورونو زما په ذهن کې تقلید د ټول امت د ګمراهۍ دا سبب چې زه ما ته ښکاري هغه دا تقلید دی. که یو کس شیعه شوی دی هغه هم تقلید دی که یو کس بریلوي شوی دی هم تقلید دی که دیوبندي دی پنجپیري هم تقلید دی که عیسائی دی یهودي دی هم تقلید دی. محترم ورونو دا ما ته ډېره مهمه مسله ښکاري اگر چې بعضو خلکو ته دا به هېڅ هم نه ښکاري. نو په دې سلسله کې موږ شیخ ابو عافیه ته دعوت ورکړی په دې مسله به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه دي ستاسو جزاکم الله خیر واحسن الجزاء. شیخ صاحب زما نن دا زړه دی چې تاسو سره زه د دیوبندیانو په طرز باندې چې هغوی څنګه مناظرې کوي او څنګه دلایل وایي او څنګه بعضې شبهات پیش کوي په هغه طرز باندې زه تاسو سره خبرې وکړم او دې ملګرو ته وضاحت وشي ځکه په مناظرو کې عموما دی چې شور جوړي خبره نه اورېدل کېږي نو په مسله باندې سړی پوه نه شي. په هغه طرز به زه اختیاروم او تاسو نه موږ غواړو هغه جوابونه. صحیح ده ان شاء الله. نو شیخ اول به زه دوی دا دعوه ږدي که نه دعوه داسې ږدي چې لکه موږ په هغه مسلو کې چې اجتهادي یا په نصوصو کې تعرض وي ما دعوه کېښودله موږ تقلید په دې کې کوو نو ته ما ته په دې کې به څه وایي. شیخ صاحب ټول نور تاسو دا خبر وکړه چې د ټولو امورو د ټولو ګمراهیانو جړله دا تقلید دی. دیو جن امام روح المعانی دا خبر لیکلی ده ان کان للضلال اب فالتقلید ابوه که د ګمراهی د پاره پلاری نو تقلید پلار دی. امام زمخشری چې ویلی دي چې ان کان للضلال فالتقلید امها که د ګمراهی مور نو تقلید مور ده. مطلب دا د هر شي اصل د هر شي جړله ده. پاتې شوله دعوه د احنافو. نو د احنافو دعوه داسې ده چې په دې کې سړی سوچ او فکر وکړي نو دا بالکل دا دعوه په خپله باطله ده. نو چې کله دعوه باطله شي نو د هغې نه وروسته چې څونه تفریعات په دې دعوه باندې کېږي ټول دا دعوې باطلې دي. لکه مثلا احناف په دعوه کې دا وایي چې یاره مونږ تقلید په مسایل غیر منسوسو کې. اوس دا خبره فی نفسه باطله ده چې د تقسیم د مسایل منسوسی او غیر منسوسیو ته کول دا یو په دې وجه باطله ده چې دا تقسیم به یا شرعي ګڼلی کېږي یا به غیر شرعي ګڼلی کېږي. که څوک چې دا دعوه غیر شرعي ده نو په غیر شرعي باندې خو مکلف نه یو او که څوک چې دا دعوه شرعي ده یعنې د شرع نه ثابته ده نو بیا دا دلیل غواړي نو د دې تقسیم دپاره دلیل نشته دی. دویمه خبره دا ده چې مسائل ټول منسوسي دي یا غیر منسوسي. نو چې کوم مسائل منسوسي دي نو هغه جو ټیک ده منسوسي دي کوم چې دي غیر منسوسي وایي نو موږ وایو چې دا کوم غیر منسوسي دي تاسو څه معنا کوئ. نس کې نشته دی نو چې یو شی نس کې نه نو په هغې پسې خو تګ نشته دی او که ته وایې چې په نس کې شته
نو دا راوستل غواړي. نو بیا زمونږ سوال دا دی چې شریعت مونږ په دې څه مکلف کړو چې دا به صرف امام ابو حنیفه رحمه الله راوباسي او په دې پسې به غټه فرقه رواني، یا به امام شافعي رحمه الله وباسي، یا به امام مالک رحمه الله دا مسائل وباسي. په دې خو مونږ شریعت مکلف کړو نه یو. نو دا د دې خبرې بطلان لره مستلزم کیږي چې تقلید شخصي بیا نشته دی. یو خو د دې دا دعوه په دې لحاظ سره هم باطله ده. دویم دا ده چې د شریعت ټول مسائل دا منسوسي دي، غیر منسوسي مسائل نشته دی. او د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ما ته جوامع الکلم راکړل شوي دي. نو د جوامع الکلم مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو داسې دین، یو داسې اسلام، یو داسې خبره ورکړل شوې ده چې د څه خبرې ظاهري دي او څه خبرې داسې دي چې هغه په تدبر او تفکر باندې راوځي. نو مسائل منسوسي شولو، خو څه خبرې پټې دي چې د هغې ذهن ته بعضو خلکو اذهان هغې ته رسي. لکه دا خبره ډیرو علماو کړې ده چې قرآن کې د ډیرو اشیاء علم شته، لکن تقاصرت عنه افهم الرجال، د خلکو فهم د هغې نه قاصره دی. نو دا د دې خبرې مقصد دا چې مسائل غیر منسوسي نشته دی، مسائل فقط منسوسي دي. نو دا تقسیم کول منسوسي او غیر منسوسي دی، یو دا خبره باطله ده. نو او دویمه خبره دی دا کوي چې یاره مسائل غیر منسوسه، دا مسائل منسوسه متعارضه، نو دا جزم د دیو د دعوی باطل دی. یو خبر خدا ده چې مسائل منسوسه چې کوم دیو متعارضه یادی، نو دا تعارض به دفع کیږي په کومه طریقه باندې، یا به دلیل دفع کیږي یا به بغیر د دلیل نه دفع کیږي. که بالفرض دا تعارض په دلیل دفع شوی، نو دا خو تک په دلیل پسې شه. او د تقلید په ماهیت او حقیقت کې دا خبره داخله ده چې قبول قول الغیر بلا دلیل. نو تعریف د دلیل مستلزم دی جز لرا چې مسائل متعارضو کې تک په دلیل پسې شه، نو تقلید په خپل باطل شه. دویم دا چې مسائل متعارضه چې د دیو دي چې په دیو کې دا تعارض دفع کړی دی، نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ډیر کم داسې مسائل ثابت شوي دي چې په هغې کې تعارض راغلی دی، امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دفع کړي. بلکې اکثر مسایلو کې مختلف علماو دفع کړي دي او دیو هغه دفع راغستې ده چې دلته موږ د امام یوسف په خبره عمل کوو، یا د امام محمد رحمه الله په خبره عمل کوو، یا د امام زوفر په خبره عمل کوو، یا د نورو فقهاو او احناف په خبره باندې عمل کوو. نو د دیو د تعارض د مسایلو چې دی نو دا امام ابو حنیفه رحمه الله نه دی دفع کړی. نو دیو دعوه د تقلید شخصي کوي، اول ته دعوه داسې ده چې تقلید شخصي لره او فقط د دیو د دعوې لره په خپله باطلوي، یعنی د عقد باطل لنفسه دی، د بطلان لپاره د بهر نه خبرو ته ضرورت نشته دی. یا دیو چې موږ په مسائل منسوسو، په مسائل غیر منسوسو کې خو موږ مخکې خبره وکړله، خو په مسائل منسوسو متعارضو کې موږ دا تقلید کوو که نه. نو د دې برعکس دیو په ډیرو مسائل منسوسو کې هم تقلید کړی دی. لکه دیو مسله د زیادت د ایمان کې دا منسوسي مسله ده، حالانکه دیو پای کې تقلید کړی دی. داسې نور په ډیرو مسایلو کې نو د دیو د دعوه په خپله دې خبره لره باطله ده. بل دی وایي چې په دې مسایلو کې د یو مجتهد معین تقلید په موږ باندې واجب دی. نو موږ د دې نه دا تپوس کوو چې مجتهد خپله معنا دا د اجتهاد نه راغستلی شوی، ځکه دا لپاره مشتق منه اجتهاد دی او اجتهاد کوشش ته ویلی کېږي. نو مقصد دا ده چې دا مسایل به په اجتهاد باندې راغستلی کېږي، په کوشش باندې راغستلی کېږي، او څوک چې کوشش کوي نو هغې ته الله رب العالمین لاره ښیي. نو آیا دا کوشش په یو شخص کې منحصر کول، په یو فرد کې منحصر کول، دا حصر بلا دلیل دی او دلیل به د ده لپاره کتاب او سنت دي. نو چې کتاب او سنت دا حصر په یو شخص کې نه دی کړی، نو عام امتی دا حصر نشي کولی. نو لہذا دا خبر هم د دیو باطله ده چې دیو تقلید شخصي کې به موږ د یو مجتهد معین تقلید کوو او دا مسائل به همدغه مجتهد راغستي او په هغې پسې به دا روان یو. بل د دیو دا دعوه په دې لحاظ سره هم باطله دعوه ده چې دیو چې په یو مجتهد معین پسې بزو، لکه شوافعي به امام شافعي پسې ځي، دغه رنګې احناف به امام حنیفه پسې ځي. نو موږ د هغې نه دا تپوس کوو چې دا مجتهد خطا کېدلی شي که نشي خطا کېدلی. که دیو چې دا مجتهد نشي خطا کېدلی، نو دا خبره خو د عقل هم خلاف ده او د شریعت هم خلاف ده، ځکه شرع په دې خبره باندې ناطقه ده چې انسان دا خطا کېږي، مجتهد خطا کېږي. المجتهد یخطئ و یصیب، دا مشهوره قاعده ده. نو که بالفرض دی خطا شوی ته په خطا خبره پسې روانې، نو په خطا خبره کې خو اطاعت نشته دی. او که بالفرض دی وایي چې د دیو دا مسایل کوم ځای کې خطا دی موږ پسې تګ نه کوو، نو زموږ دا سوال دا ده چې دا خطایي ته معلومه په څه باندې کړله، بغیر د دلیل له ته معلومه کړله، نو بغیر د دلیل نه خطایي معلومه کېږي نه. او که دیو چې په دلیل هم دا خطایي معلومه کړله، نو تک بیا په تقلید پسې، په دلیل پسې، نو تقلید بیا باطل شي.
نو حاصل زما د خبره دا چې تقلید ماهیت او حقیقت دا دی چې قبول قول الغیر بلا دلیل یا ليس قوله من احد الحجج الاربعه چې دا قول د حجج اربعه نه او د څه خبره په سړی لار دغه تقلید دی. نو دا تعریف په خپل هم د څه دی چې د عقل سره هم موافق نه دی او د شرع سره هم موافق نه دی. ځکه شریعت موږ به خبره مکلف کړیو چې موږ په دلیل پسیزو او د تقلید ټول ماهیت او حقیقت شه دی هغه تک په دلیل نه علاوه په بل شي پسې دلیل قران حدیث او د دې سره اجماع او قیاس یو ځای شیخ کزه دا بل طرف ته واړو مو فرض کړه ما د کې لک سوچ موجو کو د څه ویل چې زه مطالبه د دلیل نه کوم د مجتهد نه دی کې به تسوي قرشي سب دا خبرم في نفسي باطله د جزبه مطالبه د دلیل نه کوم ځکه الله خو زه نه کوم او یو دا چې دلیل شته او زه نه کوم. دویمه خبره زه مطالبه نه کوم کبل فرض دلیل او د ته وای چې زه مطالبه نه کوم نو د دا په څنګه لګیدل چې دلیل شته کدی بل فرض ما ته پته چې په دې مسله کې قران او حدیث شته نو تقلید په خپل باطل شي او کبل دی وای چې را دلیل نشته دی او زه مطالبه نه کوم بدون مطالبه الدلیل او الته چې دلیل نشته نو مطالبه بیا کوي د شي نو لهدا کدی وای چې دلیل او زه مطالبه نه کوم دا خبره باطله ده. بل دا چې الله رب العالمین خو فرمایي فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو د اهل الذکر یعنی د کتاب او سنت او خلکو نه تاسو کې چې تاسو نه پوهیږئ مطلب دا دی تاسو مطالبه د دلیل کوي چې دلیل نه الله رب العالمین بل ځکه دا منع فرمایلی د چې پاغه څه پس بنځي چې په کوم شي کې تاسو سره دلیل نه. شیخ صاحب اوس مثال تاسو دا ویل زما دا داوی کې اول شیخونه چې دا بالکل باطل دي چې لکه اول دا چې اجتهادي مسلې یا د اجتهاد چا حل کړی دی اوس دې طرف ته زرا زما چې تاسو دا خبره کوي خدا مونږ سره قران او حدیث نه بدلیل موجود دی چې مونږ دا تقلید کوو کنه اوایلو کې تاسو ما داوی بوتلانو کو خو زه دا وایم چې مونږ سره په دې خبره مې دی تقلید کول مې دلیل دی لکه الله قران کې فرمایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم اطاعت کې د الله او د رسول د ابن عباس امام حاکم ټول نقل کړي چې تاسو څوکي د مجتهدینو پسې لاړ شي څه اما چې مخکې دعوا کې خو چې مجتهد پسې موږ زو نه غواړي موږ دلیل درک چې مجتهد پسې موږ روان یو تاسو د قران نه دلیل هم درک دا سړی به موږ مخکې بوزو د صحابه دورته دا سړی موږ بوزو کنه موږ د اول دا ته پوښتنه چې تقلید ته د صحابه په زمانه کې معنی کنه معنی کدی بل فرض تقلید د صحابه په زمانه کې دا خبره به دلیل غواړي چې د صحابه په زمانه کې تقلید او دویمه خبره دا ده چې د صحابه په زمانه کې تقلید نو د دې خبره معنا دا ده چې دا خبره معنی لري چې د صحابه په زمانه کې تقلید او استاد شیخ صاحب امین الله په حقیقت تقلید کتاب کې لیکلي وای صحابه د نور نه بوختنه او کاغورته چې غسل او کوته دا قسم مړک بغیر د دلیل هم دا فتوا ورکړه کاغورته چې غسل کولای شم جنوب وېکا شیخ صاحب امین لیکلي چې ګوره تقلید د صحابه او کو نو ځکه مړ شو ګوره صحابه په زمانه کې نه اوس دې خبره د امام راشد د دوه سوالونه شول یو خدای مخکنه سوال شو چې را دیو چې تقلید باندې دلیل شته نو موږ دا سوال وکړو چې تقلید د صحابه په زمانه کې او کنو کدی چې بل فرض او مطلب دا یو حکم شرعي دی په ټولو واجب دی نو دیو چې په مقلد باندې تقلید نشته نو مطلب دا یو حکم شرعي نه مجتهد وته دی نو د یو کس استثناء کول د حکم شرعي نه په دلیل باندې کیږي نو په دې خبره د شرع نه څه دلیل دی چې امام ابو حنیفه رحم الله په تقلید باندې مکلف نه دی. دیمه خبره ده کبل فرض دیو چې تقلید په صحابه په زمانه کې او دیو د خبره کوي نو احناف هم په دې خبره باندې قائل دي او د غرنګي نور علما په دې خبره باندې قائل دي چې تقلید یو بدعت دي. انما حدثت هذه البدعه في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یو بدعت ده چې د رسول الله په زمانه کې د رسول الله په جبه باندې د زم ویل شوی او دا په هغه زمانه کې پیدا شو چې په کوم زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زم بیان کړی دی چې دا د سرور پیړونو وروسته بدعت پیدا شوی دی نو معلومیږي چې دا بدعت نه چې کله شی بدعت شه دغه په اثبات باندې دلیل د قران او حدیث نه څنګه نیول کی. دویمه خبره ده چې دیو کوم دلیل د قران او د حدیث نه نشي نو د هر تفسیر چې سړی کنه خبره باندې نشي کولای هغه به کم سے کم د صحابونو پیش کړي د سلفونو پیش کړي نو سلفو کې دا استدلال په اثبات د تقلید چا کړی دی دیو په خبره باندې ملزم دي مونږ ته بداخی. دویم خبره ده چې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم ایمان ورو د الله خبر ومنه د الله د رسول خبر ومنه دا سره فعل ذکر کوي د اطيعوا دا دلیل په دې خبره چې د دوی اطاعت مستقل له اولي الامر سره دا فعل نه ذکر کوي چې کوم عامل له دا په دې وجه نه ذکر کوي چې د دیو خبر کله صحیح کېدل شي کله خطا کېدل شي نو روسته الله فرمایي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول تاسو جګړه دار نو الله د الله رسول ته واپس کی نو ال تفردوه الى الله والرسول بیا په اسم ظاهر تصریح کړی دا دلیل دی په دې خبره باندې چې اول الامر خبره به علم نه لکېږي
چې د خبرې سره دلیل اوس چې دلیل په میس کې راغی نو تقلید بیا د میس نه لاړو ځکه د تقلید حقیقت دا دی چې دا بغیر د مطالبې د دلیل نه یو دلته خو دا دلیل پیدا شي نو لهذا اولی الامر چې دا مستقل فی الاطاعت نه دي بلکې د دې خبره بیا مستنده د کتاب او سنت ته که کتاب او سنت سره برابر او موږ به یې منو د دې وجه امام ابو حنیفه رحم الله دا خبره کړې ده چې په هغه چا باندې زما په قول فتوا ورکول حرام دي چې هغه دلیل نه معلوم کړي او دلیل کتاب او سنت دی دویم امام شافعی رحم الله دا خبره کړې امام مالک رحم الله دا خبره کړې دا خبره په څه بنا کوي دا بنا په دې کې چې هر مسله چې تاسو کوئ نو د کتاب او د سنت نه بکو چې دلیل سره نو هغه خبره باندې به عمل نه کیږي شیخ صاحب د فین تنازع کوم دا حکم چې دا خو مجتهدین ته دي عامیان ته خو نه چې تاسو قرآن او حدیث ته رجوع کوئ که مجتهدین او تاسو په منځ کې اختلاف راغی نو قرآن او حدیث ته رجوع کوئ عامی ته خو نه چې عامی په قرآن او حدیث ته رجوع کوي ځکه خبره دلته د مجتهد ذکر ده ور یو خدای فین تنازعتم الله دا تم دا خطاب شکړه دی کنه دا یو معین شخص ته نه دی کړی دا یو غیر معین خطاب دی ځکه دا قانون دی چې خطاب چې هغه معین ته کیږي خو کله کله دا خطاب ال المعین دا پر خود لیکيږي د دې نقطې لپاره چې د هر چا ذهن دې خطاب ته ورشي او هر څوک په دې خطاب باندې مخاطب کړل شي کبل فرض الله په انتنازعتم سره مجتهدین مخاطب کړل نو په د سره هغه خلک قوت چې عام خلک هغه په کتاب او سنت پس بیان نه صرف مجتهدین د تم خطاب هغه خلک وتل ولهذا یو خدا په مخاطب کې تعین نشته دی بلکې الله لا علی التعین مخاطب پر خو دی دویم خبره دا ده چې کتاب او سنت داسې ګران امور نه دي چې یو عام سره دغه استنباط نشي کوله یو عام سره دی هغه د کتاب او د سنت ترجمه وګوري د علما او شرکینی هغه دغه مسله معلومه ولش بل لا فإن تنازعتم في شيء د شی نه مراد د دین په امور کې دی زموږ د دین په ډیر امور کې جګړه کېدلی شي د یو امي په داس په مسله کې جګړه ده د یو امي په پټي په میراث په مسله کې جګړه ده د یو امي په بل حکم شرعي کې جګړه ده دا په کتاب او سنت تر ادارت کوي او دا تفسیر امام ابن کثیر رحم الله هم کړی نور علما هم کړی دا چې دلته تخصیص صرف مجتهد کې نشته ده بلکې دا خطاب هر چا ته شامل دی چې څوک مسلمانۍ او داغي جګړه را لره الله ورته حکم چې فردوه الى الله والرسول هغه مسله الله او د الله رسول ته واپس کی خوشاله تاسو مخکې خبر ورکړئ چې شیخ امین ویلي دي صحابه په زمانه کې تقلید د صحابه په زمانه کې یو خو د دې حدیث نه تقلید نه ثابتېږي ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې الله تاسو هلاک کی دا خبره ولې کوله د سړي لولم د حفات ور کوله او بیا ورته فرمای انما شفاء العي السؤال د مریض سړي او د انسان شفا چې هغه په سوال کې ده نو سوال کول پکاري مطلب د کتاب او د سنت نه دلیل دا غي نه روسه فتوا ور کول پکاري نو بیا هم د دې فتوا رجع دلیل ته وشوله چې هر کار کوو په دلیل باندې وکړو چې دلیل په مس کې راغی تقلید بیا د مس لاره خو دونه د کله نه کار زموږ علما یا عرب علماء دسی کوي چې د تقلید د لفظ استعمالي خو چونکه د تقلید دسی په طریقې د على سبیل التنزيل دی استعمال چې ګوره تاسو وایي چې تقلید او اتباع یو شی دی نو دلته دسی تقلید کوي چې باغی کې دلیلی چې دلیل پکې نه بیا دسی تقلید مکوي د سره نو موږ مخاطب دغه باندې تنزيل کی تاسو د لفظ استعمال کو تقلید او اتباع نو دا ډول بل شی تاسو غنی دا بل شی کنه یو شی دی تقلید او اتباع دا بالکل بل شونه دي دغه وجه خدا دا چې الله رب العالمین کوم ځکه د اطاعت لفظ استعمال کړی دی نو اول تاسو دلیل استعمال کړی دی لکه اطیع الله او اطیع الرسول یا د نور آیاتونه ال تاسو الله او د الله د رسول تذکره راغلی ده نو دلیل چې دی هغه الله او د الله رسول دی نو د اتباع په حقیقت کې دلیل شامل دی او هر چې تقلید دی نو دا غي ماهیت او مفهوم دی قبول قول الغیر بلا دلیل نو د یو په حقیقت کې دلیل دی او د بل په حقیقت کې دلیل نشته دی عدمي دلیل دی نو کبل فرض دا یو شي کنه نو د قلب الحقیقت وي مونږ با یو به دلیل عمل چې دا غي کې دلیل نو هغه بدل کو په یو مدلل عمل سره او شکم کې دلیل او هغه بغیر مدلل باندې بدل استاد خبر رد بز استاد د کتابونو تاسو ته پیش کوم تاسو کله تقلید رد کوي شیخ صاحب الله شیخ صاحب افضل ټول لیکلي کله چې تقلید رد کړي د آیت پیش کوي چې وای ذاقیل متبع ما انزل الله کله چې ته لوشي ما انزل الله اتباع کوي هغه قالوا بل نتبع ما الفين عليه ګوره لفظ د اتباع ذکر دی او غوتی معنا د تقلید اخلي تاسو دوه جدا شي نه ګوره دلته دوزه کې اتباع را لاله یو سره ما انزل الله را او بل سره ابا او اجداد ذکر شو نو اتباع شرعي وې دي د هغه سره ما انزل الله وي او ما کې دا ما چې د
الفاظ عامونه دي دا قران او حديث دواړو ته شامل دي نو تاسو د ما انزل الله تابعداري وکړه دا اطاعت شرعي شول بل اطاعت لغوي دي چې هغه د اطاعت غیر شرعي ویل کیږي هغه د هغه سره دلیل نه نو اتباع غیر شرعي او تقلید دا په مفهوم کې یو دي او چې کوم اتباع شرعي نو هغه سره الله دلیل ذکر کړی دی نو دا په تباین کې دی د تقلید سره نو بیا د اتباع شرعي او د تقلید ترمنځ د نسبت د تباین دا بالکل نشي جمع کېدای. شیخ صاحب تاسو مقصد دا چې هلته مشرکین خپل اتباع چې کومه کول هغه اصل کې تقلید او فنوم د اتباع ورکړي او دا سره آبا او اجداد ذکر شوی هغه شرعي نه ده او هر شي شرعي اتباع د هغه سره الله همیشه ما انزل الله ذکر کوي یا سره کتاب ذکر کوي ځکه هغه دلیل له هغه شرعي اتباع ده. شیخ صاحب اوس بل سوال له قران کې راځي چې فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو پوښتنه وکړئ اهل ذکر نه اوس ګوره اهل ذکر غلي دي نو دا خوندې ویل چې لکه پوښتنه دی وکړه دلیل سره تی پوښتنه وکړي پوښتنه دی وکړي مولا ماته ویل دا شی حلال زبې منم دا شرط حرام زبې منم نو دی خو نه چې دلیل خبرو پکې نشته ریزي. الله رب العالمین په دې آیت کې فصلوا اهل الذکر د دې الله رب العالمین فرمایي د اهل ذکر نه تاسو کوي او ذکر ټکی چې د قران د پر استعمالي لکه الله رب العالمین دا خبره بار بار ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله قران ته ذکر ویل دي نو الله رب العالمین فرمایي فصلوا اهل الذکر یعنی د کتاب او د سنت د علماو نه تاسو پوښتنه وکړي نو چې ته نه تاسو کوم نسبه چې قران سوی او حدیث په دې مسله کې سوی نو الته دلیل راغی قران او حدیث نو الله فرمایي فاسالوا اهل الذکر یعنی د کتاب او سنت او علماو نه په دې مسله کې تاسو ته پوښتنه کوي نو چې ته پوښتنه د کتاب او سنت عالم نه کومه نو زه به دا عینه خامخ دا ته پوښتنه کوم چې شریعت په دې مسله کې سوی قران په دې مسله کې سوی حدیث په دې مسله کې سوی او بل موږ خپل ذهن بدلولم پکار دي هر څه چې دا ته پوښتنه کی هغه له پکار د دا سوچ او فکر کوي چې د مولات او چې قران او حدیث په دې مسله کې سوی ځکه زموږ د پاره خو چې کوم شی بنیاد دغه کتاب او سنت دی نو لہذا زما د سوال جواب مقصد دا دی چې الله فصلوا اهل الذکر د اهل ذکر ټکی ذکر کړی دی نو ذکر کتاب او سنت ته وي نو تاسو د کتاب او سنت د علماو نه تاسو کوي هغه چې ما د خبره کې لړ به دلیل سره کوي. شیخ صاحب تاسو مقصد دا دی چې د سوال نه تاسو منع نه کوي خو چې سوال جواب به دلیل او شغه من اعتراض دی بالکل. شیخ صاحب یو بل دلیل میزان سره وړي چې لو كنا نسمع نعقل دا د سوره ملک کې د دینه تفسیر قابلیم دلیل نه ولې تقلید څنګه دي نه ولې هغه وایي چې کس جهنم ته لاړ نو هغه دوار معنی کوي چې یا چې مجتهد وي یا مقلد وي نو جهنم ته چې لاړ وځي دا چې قرآن او حدیث اتباع کوي د وجه لاړ په دنیا کې دوه قسم خلک اوسېږي یا به مجتهد یا مقلد د دینه خو بل څوک نشي پیدا کولی ته څه جواب کوي شیخ صاحب دا چې دیو کوم دلیل پیش کې په اثبات د تقلید کې کنه یو خدای چې په دې کې د متأخرینو تفسیر ته ضرورت نشته چې هغه د تفسیر کې چې ګوره د تقلید ثابت تفسیر هغه چې هغه سلف وکړي دا خو برای باندې تفسیر کول دي. دویمه خبره دا ده چې د دې معتبر تفاسیر چې دی امام قرطبي یا روح المانی ولا یا نور هغه د دې تفسیر چې کنه لو كنا نسمع یعنی کوم قران اوریدل او نعقل یا موږ په دې قران کې سوچ کړای وي ځکه قران په سم الله حکم کړی دی واذا قرئ القران فاستمعوا له یا د قران په تدبر الله حکم کړی دی چې په دې قران کې د خلک سوچ او فکر ولې نه کوي نو سمام د قران مامور به ده او تدبر په قران کې مامور به دي نو د دوه مصداق قران دی نه کې د یو شرایا چې موږ د چا پرای کې سوچ او فکر کړی وي او یا موږ مجتهدین وي او یا هم د اجتهاد په درجه کې او د تقلید په درجه کې ولهدا دلته د نسمع او نعقل رجع قران ته کیږي چې کاش موږ په دې قران پسې تلوي بل دا دی چې بل فرض دنه موږ تقلید والو چې مطلب موږ مقلدین وي نو په ملفوظات کې چې هغه حکیم الامت د دې لیکل دي هغه د قیامت پر ورځ باندې په تقلید په نه کول مؤاخذه نه کیږي مطلب الله رب العالمین نه رانیسي چې د خلکو تقلید ولې ونه کړ نو دلته وایي چې الله مو رانیسي او حکیم الامت د دې چې الله رب العالمین نه رانیسي دا دلیل دی په دې خبره چې په تقلید باندې الله رب العالمین زموږ مؤاخذه نه کوي زموږ مؤاخذه چې کیږي هغه د کتاب او سنت په نه کول باندې بکیږي بل دا دی چې د دې آیات سباق او سیاق هغه د انبیاء په اړه کې چې الله رب العالمین د انبیاء د نذور او د يرونکو خلکو تذکرہ کړی دا نو بیا پس الله رب العالمین دا فرمایي چې لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير چې دي خلکو سوچ او فکر د دې يرونکو خلکو په خبرو کې کړی او یا د قران او د هغه وحي اوریدل نو دی د ارمان د قیامت پر ورځ نه کوله. دویمه خبره دا ده چې دا حصر کول چې یا مقلد یا مجتهد دا حصر په خپل باطل دی دا خو بدیو خو د عقل په لحاظ سره باطل ځکه عقل دې خبره تقاضا نه کوي چې حصر دې دوه قسم شي. دویمه خبره دا ده کبل فرض
دا حصر پکې شي. موږ د احناف نه دا تاسو کولی شو چې د امام ابو حنیفه رحم الله والده هغه مقلده وا که مجتهده وا. که مقلده ونه دغه مقلد سوکو او که مجتهده ونه دغه اجتهادي کارنامه دی مونږ ته خوي نو هغه به چې په دوانو کې نه ونه بیا به خامخا فتوا لګي چې هغه د قیامت پر ورځ به د ارمان کې چې کاش مونږ به د جهنميانو کې نه وي. ځکه دی خو هغه معنی چې دینه مخ کې تقلید نه او تقلید خو وروسته پیدا شوی. لہذا د دې آیات نه استدلال کول په تقلید باندې دا بالکل استدلال د مباین دی په مباین باندې. او بل دا دی چې تقلید مامور به شو یعنی مطلب دا آیات ته معلوم شو چې تقلید ثابت دی نو تقلید خو بیا مامور به شي. چې تقلید مامور به شو د دنا خروج د دې حکم شرعي نه یو کس وستل دا به دلیل غواړي. نو دی ولو چې مجتهدین به تقلید نه کوي بلکې اجتهاد او تقلید کې منافات د کم ځای نه راغی. بیا خو په کار د اجتهاد او تقلید د جمع شي او د دې په نسبت د اجتهاد او تقلید ترمنځ تباین او منافات دي. لہذا دین استدلال کو دی بالکل غلط دی. شیخ صاحب په مشکات کې حدیث راځي عذاب قبر چې لا دريت ولا تريت نه دي خپل تقلید وکړو او نه مجتهد او نه مقلد دي نه خو معلومیږي جهنم به کې ګروز نه را گزارش شي لګا دلته راغلي غیر مقلد د دې حدیث نه معلومیږي تقلید. د دې حدیث خو ځکه نه معلومیږي چې د دې حدیث په بل جمله کې دا خبره هم ده چې کله سړی صحیح جوابونه د دې سوالونو جوابونه ورکړي نو بیا به ملائک تاسو چې دا د کوم ځای کې زده کړو هغه به ته وایي چې قرأت کتاب الله ما د الله رب العالمین کتاب لوستلیو. نو دل چې دا کوم سړی ته د سوالونو جوابونه نه و یاد هغه ولې نیول کېږي نو الته ځکه نیول کېږي چې کتاب یې نه ولوستلی د الله رب العالمین. نو د دریتو یا لا دریتو او لا تلیتو د دې رجعه کتاب ته کېږي چې ما په دې کتاب ځان نه پوه کړی او دا کتاب مې نه ولوستی. او دلیل به زموږ سره د دې حدیث دویمه جمله شوله چې کله سائل صحیح جواب ورکړي نو هغه به وایي چې قرأت کتاب الله ما د الله کتاب ولې نه لوست. نو اسی په یو شړ باندې استدلال کول دا خو صحیح نه ده. که سړی مثلا دا وایي چې تقلید ثابت دی ځکه چې الحمدلله رب العالمین په دې خبره ته موږ تیار نه یو. موږ چې تقلید ثابتوي نو صحیح دلیل براوړي چې دا غینه موږ دا معلوم کو چې او تقلید یو شرعي شی دی یو حکم شرعي دی او باقي باندې بیا موږ عمل کوو. شیخ صاحب اوس مثال دنیوي او مثال بارکم تاسو تقلید نه ته چې ډاکټر ته ورشي کنه او ډاکټر ته ولګي چې پیراسټامول دی دا پناډول دی ته ډاکټر نه پوښتنه کوي دی باندې به کم ځای کېږي نو چې هغه نه پوښتنه نه کوي د مولا نه پوښتنه کوي چې دا مسله څنګه دا تضاد نه ستا په اقوال نه دا تضاد نه دی. څنګه مونږه تقلید په حکم شرعي کې نه کوو. احکام شرعیه چې کوم باندې زمونږ فوز الدارین بنا دی او پاتې شو دنیوي امورو کې د نبی صلی الله علیه وسلم خبرام په مونږ باندې نه ده لازم کېدی چې رسول الله په دیني امورو کې خطا شي ډاکټر دی هم خطا شي. نو رسول الله د دیني او دنیوي امورو کې ډېر کارونه دا کړی دي. صحابو ته ویلو تاسو څه کال لري کجورو قلم مکوي. صحابو د دلیل د بوس نه دی کړی ځکه دنیوي امورو کې دی شي په دې خبره کې حکمت وي. نو دنیوي امورو کې زمونږ دلیل غوښتل او نه غوښتل دا یو شرعي عمل نه دی. البته شرعي امور کې به زمونږ دلیل غوښتل کېږي او سره به دلیل مطالبه کوي. شیخ صاحب د دوی د ډاکټر ټول یو دی ګنده خو ډاکټر یې یو دی د ملا درد یې یو دی امام صاحب یو دی اوس دا مثال د سور کې نه دی. نو شیخ صاحب نه شیخ صاحب دوی بل مثال ورکوي چې ګوره یو دریا دی اوس مثال سواد سیند دی د دې نه تا د یو ولې چاره جدا کړی د ستا کور مخې ته بهیږي او ته ځې هغه سواد سیند کې مخ او لاسونه مینځي ورګه دی ولې مخې ته دی اوبه بهیږي او په دې کې مخ لاسونه مینځه. امام صاحب د دین آسان کړی هدایت شریفه ده فتاوا علمگیری ده دنیا آسان کړی تو څنګه دنیا سره ته خلک لګي قرآن او حدیث باندې او عامي څه پوهیږي په عربی کې د قرآن او حدیث نو دا هدایت شریف ورته سین هدایت چې د قرآن ډېر زیاته ګرانه ده ډېره سخته ګرانه ده هدایت او قرآن او حدیث الله رب العالمین د غیر تفسیر بار خبره کړې دا قرآن مونږه آسان کړی دی چې قرآن آسان دی او هدایت ډېر زیاته ګرانه ده. بل دا د هدایت په ټولو مفروضات باندې بنا ده او قرآن او حدیث دا په حقایق او په حقيقي امور باندې بنا ده او په امور باندې بنا ده چې د انسان په هغه کامیابی ده. بل دا چې زمونږ ټول حکم شرعي او احکام شرعیه دغه رجع دوشنو ته کتاب او سنت زمونږ ټول احکام چې دی هغه دلته دی په کتاب او سنت کې. د دې جنا په حدیث مشهوره د ابي ثعلبه کې دا شته چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الله مونږ له سلور خبرو سم په حدیث کې کړی دي. یو دا خبره کړی دي چې ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها الله فرائض په تاسو مقرر کړی دي دا به نه ضایع کوئ. زمونږ دین په فرایضو کې باندې دا په قران کې شته. دویم زمونږ دین په حدودو کې باندې دا امور زمونږ په د دین چې دي دا منحصر دي په سلور کارونو کې. اوس دا سلور کارونه چې دي دا په قران کې بیان شوی دي په حدیث کې بیان شوی دي. د دین اخو چې ته بهر تراوزی نو ته ډېر جزئیات لټې نو هدايت په ټولو جزئیاتو باندې بنا ده او قران او حدیث دا آسان دین دي او ډېر زیات آسان دي زمونږ د لپاره په نسبت سره د فقه نه. شیخ صاحب زمونږ د امام صفاتونه په حدیثو کې ذکر شوی دي چې نعمان سراج امتی امام ابو حنیفه چې نعمان ابن ثابت هغه باندې یادېږي د امت د سیدی لکه او سراج یو رڼا
رڼا یو ستوری داسې دی. نو داسې کس چې موږ پرېږدو د 14مې صدۍ مثال شیخ امین الله تاسو موږ ته یادوئ، فلانی شیخ فلانی یادوئ، هغه نه غوره نه دی چې سلفو پسې لاړ شو حق یو مولا راټینګ کړو. امام ابو حنیفه رحمه الله نه خو زیات صفتونه د ابوبکر او د عمر شوي دي، په کار د ابوبکر او د عمر تقلید وکړي ځکه هغه د ډېر هغه جنتي دی، یقیني جنتي دی. شیخ صاحب دغه مذهب مدون نه و که نه، او هر شي امام ابو حنیفه رحمه الله باندې د موضوعي روایتونه دي خو نه معلومیږي. دویم دا دی چې مدون زمونږ دین په قرآن او حدیث کې د قرآن او حدیث د وخت نه مدون دی. مدون دا د صحابو په ذهن کې وو، د صحابو سره کتاب او سنت پروت. داسې مسله هغوی ته نه ده راغلې چې صحابو یو میټینګ راغوښتي چې دا مسله مدونه نه ده، په دې مسله کې موږ د چا تقلید وکړو. کتاب سنت مدون دی، دا خبر بالکل بدا دلیل دی چې مدون نه دی، بلکې دی و چې تدوین وروسته علماو وکړه. نو د دې خو ډېره مسایل دي چې پکې مجتهد خطا شوی دی. اوس دا خطایي امور شو، دا د دین صحیح سوه چې دوی ته هغې تدوین کاو، دا بالکل دا خبره غلطه ده. شیخ صاحب تاسو سوی چې تقلید نشته، دا اوه قرات چې حدیثو کې ذکر یو تاسو یو پسې روان استئ، د یو امام قرات پکې منئ که نه، دا خو تقلید دی که نه؟ نه دا تقلید نه دی. د هغې خو وجه دا ده که نه چې دا قراتونه دا د صحابو نه نقل دي، صحابو نه نقل دي. بل نبی صلی الله علیه وسلم ته چې هغه صحابي راغی او د قرآن د قرات په باره کې اختلاف، نو نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو تصحیح وکړه، دا ټول صحیح دي. اوس که موږ په کم قرات د قرآن پسې ځو، هغه خبره د اصل د حدیث نه ثابته ده. نو که مثلا موږ د حفظ په قرات باندې عمل کوو، نو دې ته هم نبي صلی الله علیه وسلم صحیح ویلي دي. که په نورو قراتونو باندې عمل کوو، هغې ته هم نبي صلی الله علیه وسلم صحیح ویلي دي. نو د هغې صحت په صحیح حدیث سره ثابت شوی دی، نو هغه مدلله خبره ده. او د تقلید په ماهیت کې دلیل نشته دی. تقلید نه په دې باندې استدلال کول دا بالکل استدلال بالمباین دی. شیخ صاحب محترم تاسو مخکې ویلي چې مسلې د قرآن او حدیث نه داسې چې ثابت دي. زه تاسو ته مثالونه درکوم چې تاسو موږ ته ثابتولی نه شئ، مجبور فقه حنفي ته به پکې ځو. اوس میخه دا حلاله ده که حرامه؟ یا موبایل دی تا ته مانځه کې پیرنګ راشي، دا موبایل زه اوچت کړم که نه، نو دې باره کې به ته اوس ما ته څه وایې، دا به ما ته تحل کړي. نو د دوی دا سوال هم صحیح نه دی چې دوی وایي چېرې د میخې حلت شو، دا به د کوم ځای نه ثابتېږي. نو موږ د دوی نه دا سوال کړو چې دوی حلت ایمو ثابت کړه یا رسول سم او الله رب العالمین د هغې حلت بیان کړی دی. که دوی هغې بیان کړی دی نو بیا د تقلید ته پکې ضرورت رانغی. او که دوی وایي چې د دوی حلت یا حرمت ایمو بیان کړی دی، نو تحلیل او تحریم دا ډیوټي صرف د شارع ده، دا یو عبد ته نه ده حواله شوي، دا صرف الله او د الله رسول کولی شي. او د الله رسول چې کوي نو په وحي سره به کې په بل طریقه باندې نشي کولی. دویمه خبره تاسو دا وکړه چې یاره دوی وایي چې یاره موبایل رنګ په موس کې راغی نو دا به کټ کولی شو، نه شو به کټ کولی، دا مسله موږ ته حل کوي. نو موږ وایو دا تپوس تاسو په څه وجه کوئ؟ که په دې وجه کوو چې دین ناقص دی، نو د نسبت د نقصان د دین ته کول دا خو کفر دی. دا ستاسو سوال مستلزم کېږي کفر لره، یو په دې وجه دا صحیح نه دی. بل دا دی چې د دې اثر شته دی د موږ سره. ډېر داسې مواضیع راغلي دي چې په موس کې نبي صلی الله علیه وسلم داسې کارونه کړي دي. لکه مثلا یو حدیث کې دا هم راځي چې عایشه رضی الله تعالی عنها ور وټکاو او نبی صلی الله علیه وسلم دنه موس کاو، نو راغی ور کولاو ور مخامخ ور کولاو کو. نو دا دلیل دی په دې خبره چې په موس کې ستا کم شه توجه خرابې دا لري کولی شي. یا لکه عایشه رضی الله تعالی عنها په موس باندې ولاړه وه، یو وینځي ولا حلوا وغیره راوړه، هغې ته اشاره وکړې دلته یې کېده. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې موبایل وغیره د انسان توجه خرابوي، دا بالکل ته په موس کې کټ کولی شي. دا مسله بیا هم ثابت ده کتاب او سنت نه. لهدا تقلید دپاره داسې لاره نشته دی چې دا د جواز په ځای باندې راشي. مطلب ستاسو دا شیخ صاحب چې داسې یو مسله احناف نشي پیدا کولی چې هغه اجتهادي یا اجماعي مطلب او امام صاحب کړي نصوصو کې تعرض امام حل کړي او دوی موږ ته دلیل کې پیش کړي مسله نشته دی. شیخ صاحب تاسو چې تقلید قبول قول غیر بلا دلیل، نو ته چې دا اوس وایي چې حدیث صحیح دی دا حسن دی، ته خو هم دا خبره کې تا خو دا مجتهد لیدلی نه چا چې مثال د امام د جرح او تعدیل چې دا حدیث چې دا صحیح دی، دا خو هم ته په بظن باندې که نه ظنیات خو په شریعت کې اعتبار نشي. اصل کې مونږ چې وایو چې یاره دا حدیث صحیح دی، مونږ چې پلاني دا خبره کړې ده، یا مونږ چې دا راوي ثقه دی، یا دا ضبط صحیح ده، ټول چې دي دا ټول راویان چې دا په مرتبه د ګواهانو کې دي او د ګواه خبره منل د قرآن نه ثابته ده. دویم احناف لکه مسلم و ثبوت والو دوی په دې خبره تصریح کړې ده چې د امیر رجوع مفتی ته کول او یا د انسان رجوع ګواهانو ته کول دا تقلید نه دی، ځکه چې دا دواړه خبرې د کتاب او د سنت نه ثابتې دي، نو لهذا دا تقلید نه دی. شیخ صاحب مطلب دا چې د اصول حدیث کې چې راوي باره کې و چې دا ضعیف دی، مطلب دا دی چې ګمان نه چې زه سوچ کوم چې ضعیف دی، مطلب لیدلی یا ثبوت سره خبرې خبره به ثبوت سره کېده، نو دا څوک چې د هغې باندې د ضعف فتوا لګوي دا به مرتبه د شاهد کې دی او د شواهد او شاهدانو خبره باندې دا تقلید نه. شیخ صاحب محترم د تقلید په رد کې بعضې د صحابه او اقوال شته چې خاص ردې کړي چې لکه دا شی مه کوئ، مطلب هغه کې دا خبرې دا بې دلیله چا خبره منله شي مسلې شته دي. ګوره کتاب او سنت خو د دې خبرې نه ډک دی، لا تقف ما ليس لك به
علم الله رب العالمین دا خبره کړې ده په لار پسې مزه چې پای تاسو ته علم نه یا احادیثو کې دې خبره نه منع راغلي ده چې پاغه شي پسې تک کول چې باغی باندې انسان سره دلیل نه دی نه منع تقلید بلا دلیل خبره ته ویل کی دا دلیل په دې خبره باندې چې الله موږ د بلا دلیل خبره نه منع کړو یا دا نور صحابه لکه معاذ بن جبل دینه دا خبره ثابت لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن وان كفر كفر پتہ سو یو تن د خپل په دین کې د تقلید نه کوي چې هغه ایمان او د ایمان او د کفر کې د کفر کې دا دلیل دی په دې خبره چې په خپل دین کې په ایمانیاتو کې په خپل اعمال او په مسائل او احکاماتو کې بلا دلیل خبره پسې بنسي نور بړي ګډیر اثر شته چې موږ د بلا دلیل خبرونه الله رب العالمین منع کړو صحابه منع کړو شیخ صاحب چیرته که تقلید کې فلاح وای قانون دا مقلدین چې موږ ګورو دا پنځپریان دي سیفیان دي بریلیان دي دیوبندیان ټول د یو امام تقلید کې یو بل ته ګمراه معلومیږي چې صرف په تقلید کې نشته مطلب هغه دا ټول په لانجه باندې تقلید اړولې دي کله تقلید نه دی لانجه د میز نه ختميږي ځکه چې تقلید د میز نه لاړ نو خبره به کتاب او سنت ته ځي نو بیا به دې اختلاف نه جوړیږي تقلید دا ټول په لانجه باندې اړولې نو شیخ صاحب اوس یو ټماټر والا سبزي خرڅي او هغه ته وایي چې حدیث صحیح او ضعیف نو هغه په دې شی باندې خبره چې تاسو هغه ته وایي تقلید پرېږده او راځه ما پسې روان شه نه هغه ته موږ دا خبره نه کوو چې تقلید پرېږده هغه ته موږ دا خبره کوو چې زموږ استاد کامیابي په قرآن او حدیث کې ده نو هغه بلېړو چې قرآن منل پکار دي حدیث منل پکار دي نو که د هغې سره زما سره جګړه راغله یو خبر راغله اختلاف هغه ما سره په قرآن او حدیث حل کړي موږ به دعوت ورکوو د کتاب او سنت طرف ته او کتاب او سنت اسانه فهم دي هغه باندې هر سړی پوهېدلی شي مطلب دا دی چې د عامي دې لاړ شي د مولا نه دې د فقهي پوښتنه کوي چې په فقه کې قرآن او حدیث قرآن او حدیث ته دلته بل اعتراض دا هم دی چې دوی مثال کې عامیان ورکوي او تقلید خپله کوي نو بیا د مدرسو او دیو چې یاره موږ په بصر امام ابو حنیفه ته جاهلان یو کنه ځکه موږ د تقلید خبره کو خو لیکن تقلید دا هغه چا سره مناسب دی چې هغه جاهل دی په نسبت نو دیو له پکار د علماء تقلید نه کوي د دې وجه نه علامه اقبال صاحب انور شاه کشمیری ته ویلو چې ستا په شان محقق سړی او تقلید کوي نو دا ډیره زیاته لري خبره ده چې دونه محقق سړی ته ګوره هغه په تقلید پسې دی شیخ صاحب انور شاه کشمیری میاد کوي هغه په اخر عمر کې ویل چې ټول عمر کوداله د حنفي مذهب ته وخلې و اصل مذهب چې کتاب او سنت بالکل صحیح خبره روسته د اکثر خلکو په دې خبره باندې ندامت اظهار کړی دی چې مونږ ټوله کشي او ټول طرف هم د رای او د مذهب لپاره او اصل کتاب او سنت د دې وجه نه احنافو د احادیث نه حنفي جوړ کړی دی بس حنفیت تی راته وایي او بیا وروسته په دې باندې ندامت اظهار ډېر احناف علماو کړی کوم ملګرو ته نصیحت چې راګور دغه تقلید دا یو د زړه نه چې خبرې ورته دي ملګرو ته وشي چې عمل وشي ټول ملګرو ته زمونږ دغه یو پیغام دی دا دعوت ده چې زمونږ استاد کامیاب په کتاب او سنت کې ده چې بس په کتاب او سنت پسې روان شو او هر کس له دا پکار دی تحقیق شروع کی چې موږ د څونه خبرې کو څونه اعمال دي په دې خبره باندې کتاب او د سنت نه دلیل شته دی او که نشته دی د ټول اول د خپل موز نه شروع کو چې د موز ابتدا کومه نیت ترمیا وغیرہ هر څونه چې دي راځه د دې تحقیق وکما بیا ورپسې لاړ شم زکات ته بیا رمضان ته نور ټول اعمال چې د دې تحقیق سره شروع کی او خپل مرجع او مقصد اصل کتاب او سنت وګرځي دا دعوت موږ تاسو له پکار دی او دا کول پکار دی او د ترجمه کول پکار دي دا زموږ طرف نه پیغام دی ملګرو جزاک الله خیر شیخ صاحب الله تاسو راځي درکې شیخ صاحب موږ لم ټایم راګه زموږ زه ترا لري ډیر مننه جزاکم الله خیر واحسن الجزاء جزاک الله خیر محترم ورونو تر بل پروګرام پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.